السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروخم چې موږ څنګه کولی شو چې د واتس اپ ډیلیټ شوي میسجونه وګورو. یعنې که یو څوک تاسو ته په واتس اپ باندې میسج راولېږي او هغه میسج یې هر څومره ځلې ډیلیټ کړي نو بیا هم تاسو هغه میسج کتلی شئ. نو راځئ ملګرو چې په ویډیو باندې پیل وکړو. نو د دې لپاره به تاسو پلی سټور ته راشئ او له پلی سټور څخه به تاسو یو کوچنی اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دې اپلیکیشن نوم دی انټي ډیلیټ. انټي ډیلیټ چې کله تاسو سرچ کړئ تاسو به هم د اپلیکیشن راشي او دا به تاسو اوپن کړئ. کله چې دا تاسو اوپن کړئ نو ښي طرف ته تاسو ته دغه آپشن ښکاري، دا به تاسو آن کړئ. که په دې ځای کې تاسو ته کوم اعلانات راتلل نو هغه تاسو بندوئ. نو له هغې څخه وروسته ملګرو زه یو واتس اپ ته راځم او په دې ځای کې به زه خپل ځان ته میسج وکړم. نو دا میسج زه کوم دا تاسو ته ښکاري. نو اوس دا میسج زه بیرته ډیلیټ کوم. زه په ډیلیټ باندې کلیک وکړم او ډیلیټ فار ایوری ون باندې له دواړو څخه به ډیلیټ شي. نو زه راځم او یو ځل خپل واتس اپ ته. نو په دې ځای کې تاسو ته ښکاري چې موږ ته یې لیکلي چې دا میسج یې ډیلیټ کړی دی. اوس به دا میسج موږ چېرته ګورو؟ اوس به تاسو هماغه اپلیکیشن ته راشئ. نو په دې ځای کې تاسو ته ښکاري چې دې کس موږ ته دا میسج راکړی دی، هغه میسج هم دلته تاسو ته ښکاري. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د واتس اپ ډیلیټ شوي میسجونه وګورئ. نو د داسې ټکنالوژي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو هم له نورو دوستانو سره شریکه کړئ چې هغوی هم له دې ویډیو څخه فایده واخلي. میلاویږو په نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو په پاک بخښونکي رب باندې سپارم. د خدای په امان.